ونې کې خېله ډېر زیات احترامات ستاسو ورور ستاسو ملګری برانادان یم راغلی یو بونیر ته او ډېر ښکلی مازدیګر یم دی او ډېر ښایسته موسم دی او راسره خیالو ولاړ دی دنه ستاسو دپاره یو ښکلی غوندې پروګرام ریکارډ کړو. خیالو تا ته په خپل پروګرام کې ډېر په درناوي خرګلی ویم. ډیره مننه، ډیره مهرباني. زه ستاسو د پوره ټیم ډیره مننه کوم چې تاسو تر دې ځای پورې راغلی او زمونږ حال احوال وپوښتو او د پوښتو د وړاندې تلو دپاره تاسو دا قدمونه اوچت کړي دي، نو زه ستاسو ډیره مننه کوم. زموږ چې کوم مینوال دی نو هغوی له دې زموږ په دې پروګرام کې غزل یا نظم څه دې ورته راوړي؟ نو بس ستاسو په اجازه باندې به ورته یو کلام وړاندې کړم چې محبت مې د خوبونو یو تعبیر جوړ دی، زما په زړه کې خو قسم دی ستا تصویر جوړ دی. ډیره مننه. او هغه مرید چې ما سره او زما خوا کې ناست و اوس هغه ځان له چېرته تللی دی، لوی پیر جوړ دی. ډېر ښه دا شعر دی. ډېره مننه. هغه مرید چې ما سره او زما خوا کې ناست و اوس هغه ځان له چېرته تللی دی، لوی پیر جوړ دی. ته راته ووایې چې ستا وختونه څنګه تېرېږي، زما د زړه نه خو لا هغسې کشمیر جوړ دی. ډېر ښه. ډېره مننه. ته راته ووایې چې ستا وختونه څنګه تېرېږي، زما د زړه نه خو لا هغسې کشمیر جوړ دی. زه چې درځمه زړه مې کېږي او درتلی نه شمه، زه چې درځمه زړه مې کېږي او درتلی نه شمه، زما غربت زما په غاړه کې زنځیر جوړ دی. ډېره مننه. او ستا د تقدیر فیصله ته وکړه خیالي چملیوال، ما پرېږدوه زما خو تا سره تقدیر جوړ دی. ډېر ښه. ډېره مننه. کلام دی دا زمزمه کومه چې په لور د مور په زوی د پلار خبرې بدې لګي، په لور د مور په زوی د پلار خبرې بدې لګي، په رور د رور په یار د یار خبرې بدې لګي. او زړګیه پرېږدوه په خپله برخه صبر وکړه، زړګیه پرېږدوه په خپله برخه صبر وکړه، منم په تا د انتظار خبرې بدې لګي. دا اوسنۍ خبره نه د زمانې وشولې چې په ناپوهه د هوښیار خبرې بدې لګي. ډېره مننه. او ویش د الله دی بیا په څه ګرځي مغروره انسان، ویش د الله دی بیا په څه ګرځي مغروره انسان، هسې په خان باندې د خوار خبرې بدې لګي. او ډېر مې لیدلي دي د ډېرو اورېدلي مې دي، اکثر د ذهن په بیمار خبرې بدې لګي. او دلته یو کس نه دی چې سم بشي خیالي چملیوال، دلته یو کس نه دی چې سم بشي خیالي چملیوال، دلته په هر سړي د کار خبرې بدې لګي. ډېره مننه.